الله تعالی ته انسانیت څومره محبوب دی، الله تعالی د انسانیت سره څومره مینه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث قدسی دی، الله تعالی وایي لولا فیکم شباب خشع. ای انسانانو که تاسو کې هغه انسانان نه وای چې د هغې د الله تعالی د بیرې څه اوښکې تویږي، هغه نوجوانان نه وای، هغه بچان نه وای. چې یو بنده د نوجوانۍ زمانه ده او د هغې هغه د شباب وخت دی او د هغې د جذباتو زمانه ده، لیکن د هغې د خپل رب سره داسې تعلق لري چې د هغې تعلق پر بنیاد د هغې د سترګو څخه د الله د بیرې څه اوښکې تویږي. او چې کله یو نوجوان اوښکې تویوي د هغې اوښکې الله تعالی ته څومره قدر لري. مدینه منوره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو کې یو نوجوان صحابي دی، هغې د شپې راکښېنستی، د مسجد نبوي نوراني فضا ده، چې کله یې 2 رکعته لمونځ وکړي نوې ځواني ده، هغې د الله تعالی حضور ته د لاس داسې پورته کړو، وایي اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. او دې وخت کې د هغې د دې سترګو څه اوښکې راغلې چې کله هغې ژړا وکړه او د هغې شپه تېره شوله، هغې د جهنم څخه ژړا وکړه، یا الله ما د جهنم څخه نجات راکړه، یا الله ما ته د جهنم څخه پناه راکړه. سهار چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمونځ کوي نو چې کله صف کې ګوري هغه بچی په دې صف کې ولاړ دی. پیغمبر علیه السلام هغه بچي ته داسې ګوري، ورته وایي بچی دومره ژړا دې په شپه کې وکړه چې زما د الله په عزت و جلال قسم چې د الله تعالی د عرش فرشتې ټولې ستا پر ژړا در سره په ژړا سوي. ورته وایي بچی په شپه کې دې دومره ژړا وکړه، زما په خدای قسم چې در هغې وخته پورې د الله عرش په لرزان کې آرام یې نه کوئ چې در څو پورې ستا د سترګو اوښکې نه وي وچ سوي. نو چې کوم نوجوان د الله تعالی حضور کې د الله تعالی سره د خپلې دوستۍ خیال ساتي، او هغه نوجوان د خپلې صلح او د خپلې بیرې په خاطر د الله تعالی په حضور کې لاس پورته کړي چې یا الله ما ته د جهنم څخه نجات راکړه، یا الله ما ته د جهنم د عذاب څخه نجات راکړه. نو بیا خو د هغې ژړا الله تعالی ته دومره قدر لري چې د هغې د سترګو د اوښکو اثرات براې راست د الله تعالی پر عرش باندې لګېږي. بیا د الله تعالی عرش در هغې وخته لرزاني چې در څو پورې د هغې بنده اوښکې درېدلې نه وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ لولا فیکم شباب خشع. ای خلکو که تاسو کې هغه نوجوانان نه وای چې هغې د الله تعالی څخه خاشعین دي، د الله تعالی څخه بیره کوي، د الله څخه ژړا کوي. او وشیوخ رکع. او په تاسو کې هغه بوډاګان نه وای چې هغې د بوډاوالي په خاطر پر ملا باندې کاږه دي، هغې پر خپله لکړه باندې کرار کرار مسجد له روان دی. و اطفال رضع. که په تاسو کې هغه بچان نه وای چې هغې د مور تیر وي. او بهائم رتع. که په تاسو کې هغه حیوانان نه وای چې هغې پر وښو پر مځکو باندې ګرځي. نو بیا چې ستاسو کومه نافرماني الله لیدلی او ستاسو کوم عمل الله لیدلی، لصب علیکم البلاء صبا. بیا به د مصیبتونه غمونه پریشانۍ پر تاسو باندې په څپو څپو راتللی، د الله عذابونه به په څپو څپو راتللی. لیکن د هغې نوجوانانو په خاطر، د هغې بوډاګانو په خاطر، د هغې ماشومانو په خاطر، د هغې حیوانانو په خاطر نن الله تعالی تاسو د عذاب څخه خلاصوي او الله تعالی ستاسو څخه عذاب ګرځولی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟ چې کله د بنده عمر 40 کاله ته ورسېدی، امام غزالی رحمه الله لیکلي دي د دې بنده د زندګۍ ماپښین سي بس. او د ماپښین څخه وروسته د سړي انتظار شپه ته واوړي چې اوس به شپه څنګه تېرې شي. چې 40 کاله ته ورسېدی د زندګۍ ماپښین سو نور، نو الله تعالی د دې بنده انتظار کوي چې زما بنده اوس نظر پر کوم طرف باندې وړي، زما د بنده نظر پر کوم طرف باندې ځي. چې کله بنده 40 کلن پیغمبر علیه السلام وایي اذا بلغ عبدي 50 چې 50 کاله ته پسې ورسېدی
نو بیا خو حاسبته حسابا یسیرا زما بنده دی زما په بندگی کې 50 کلن سلو زما د طرفه دته دا پیغام دی که مال راسه زما د طرفه حساب کې اسانی ده اوس چې تا 50 کاله زما په دین کې تیر کو او تا 50 کاله زه په واحد لا شریک باندې منلی وم او تا 50 کاله د ضروریاتو پر کېدل زما څه غوښتو او تا 50 کاله د ځان دپاره سرپرست زه ټاکلی وم نو حسبته حسابا یسیرا زما د طرفه په حساب کې نور اسانی ده. و اذا بلغ عبدی 60 پیغمبر علیه السلام وایي چې الله تعالی حدیث قدسی دی چې الله تعالی وایي زما بنده چې کله 80 کاله ته ورسیږي نو احببت الیه انابا زما په دې وجه باندې محبت دی چې اوس بنده ما ته را روان دی اوس ورځ د رابله ما ته را نږدې کېږي اوس ورځ د رابله د بنده سفر زما پر طرف باندې کمیږي قرار ما ته را نږدې دی که ورځ تېرېږي ما ته را نږدې کېږي که شپه تېرېږي هم زما ملاقات له را روان دی. و اذا بلغ عبدی 70 چې دی کله له 80 کلن سي په اسلام کې نو الله تعالی احببت اهل السماء والارض بیا خو بیشته سپین بیا خو په اډوکو کې کمزوري رااله بیا خو د بدن په جوړو کې کمی رااله او بدن کې ډېره کمزوري رااله نو الله تعالی په اراده باندې اسمانو کې چې څومره ملایکې دي په مځکې کې څومره مخلوقات دي دا ټوله محبت ورسره روان کړي. و اذا بلغ عبدي 80 چې کله 80 کاله ته ورسېدی په اسلام کې نو الله تعالی وایي ابناء 80 استحیا ان احبهم بالنار زما بنده چې کله 80 کاله په اسلام کې تیر کو او د 80 کلن بوډا دی راځي نو بیا خو ما ته حیا راځي چې پر 80 کاله عمر یو بنده جهنم ته ورچو بیا د هغې په زندگی کې زه دا کوم چې کتبتو حسناته کې نیک عمل در خوله واتی هغه لیکم و القت سیئاته بد عملی کې په دې وخت کې کولی هغه زما د طرفه لیکل کېږي لاله نو په دې خاطر الله تعالی ته دې انسانیت سره عجیب محبت لري لیکن انسانیت په بےوفایی کې انسانیت په دشمنی کې او انسانیت په بعد او په دوری کې د خپل طرفه فل کوي د خپل طرفه ابتدا کوي چې د الله تعالی د دوستۍ څخه ځان لرې کوي د الله تعالی په دشمنی کې ځان راولي د الله په نافرمانی کې ځان راولي او د ټولو څه مخکې د الله مقابلې ته انسانیت په خپله باندې دریږي او الله تعالی دا ګیلم ځینې وکړي بنده چې ما څومره احسانات در سره وکړو زما د احساناتو بدله نن دغه ده چې تی ما ته راکوې